يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پشوق و ذوق سره پجیگ آواز باندې ولولئ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. کدا کسر دچا پکاروی پتہ یاد لرے اہل سنت والجماعت کیسٹ مرکز پشتے قصخوانی کباڑی بازار پیښور ښار د مجاهد فیض الله دکان. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غزوات بیان شروع کیږي. اولنی هغه غزا چې په هغه کې د کافرانو سره مقاتله او د کافرانو سره مخامخ کېدل راغلي دي، هغه د بدر غزا ده. نو نن به ان شاء الله د بدر هغه غزا تفصیلا بیانېږي. د هجرت په 18 میاشت باندې یعنی ربیع الاول کې هجرت شو. دا کال مکمل اوته د بل کال د رمضان په میاشت کې. نو د هجرت د 18 میاشتې په 18 تاریخ باندې یا په 14 تاریخ د بدر غزا جوړه شوې ده. د دې نه وړاندې بلکې د هجرت نه مخکې د مکې معظمې په آخري کال باندې د جهاد فرضیت راغلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یا ابو عبیدہ صاحب یا بعض نور صحابه کرامو په مشرۍ باندې ځینې سریې بعضې ځایونو ته لېږلي وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا پیغام راورسید چې د مکې معظمې خلکو هر کورنۍ او هر خاندان ډېر زیات قیمتونه شام ته لېږلي دي او یو لویه قافله یې د تجارت برابره کړې ده. 10 کسان د دې قافلې سره استازي ولار روانو. ټوله قافله په زرو اوښانو باندې مشتمله وه. غریب نه غریب کور د مکې معظمې هغه و چې په دې کې 1 مسقال سرو زرو قیمت لېږلی و. ورنه داسې خاندانونه ورکي وو چې هغوی په سوونو مسقاله سره زر په دې کې د تجارت دپاره لېږلي وو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 کسان طلحه ابن عبید الله او حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما دا 2 صحابه کرام په دې باندې مامور او مجبور کړل چې ځای لاړ شي او د کافرانو چې ابو سفیان مشر دی د دې د دغه لخر د دې د دغه قافلې د تجارت اندازه ولګوي چې دا کومه ساحې تر رسیدلې ده. صحابه کرام د شام مشهور لار چې مکې معظمې ته تللی وه د هغې په خوا شا کې ګزمې کولي که دا قافله په موږ راشي چې رسول الله مبارک ته خبر کو. د نبی علیہ السلام دا اراده وه چې دا قافله په ډېر څه باندې بار ده دا به ترې راستنه کم چې کله د کافر سره د جنگ اعلان وشي نو بیا به یې مال هم ترې اخلي او چې په مخه درغی نو وژنې به یې. په دې به د مسلمانانو تقویه وشي. څه پیغام دی دواړو صحابه کرامو رانوړه. یو 2 نور کسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام لېږل. بس ابن عمر
او عدی بن ابی الزغباء رضی اللہ تعالی عنہما دای دوړو ته وی چې تاسو دوړ لاړ شئ د ابو سفیان د قافلې خبر را تراوړی د بدر سره نږدې یو کویو قافلې بچ څومره راتلې نو بدر ته به ضرور ذکر راتلې چې د بدر نه بیا د مکې معظمې پورې په لاره نږدې اوبه نه راتله دلته به خپل اوښان او ځانونه په اوبو سیراب کړل نو بیا به تلل دلته یې واړول ابو سفیان بدر سره نږدې د یو غره په اړخ کې قافله هلته واړوله جدي نومې یو کس و هغه ته یې ویې لاړ شه د بدر کوهي ته معلومات راوړه چې دلته د نبي علیه السلام څه استازي خو به نه راغلي هغه ته هلته ګونګوسی رسېدلی و چې دا قافله به مروغه نه تېرېږي جدي چې راغی د بس او د عدی بن ابي الزغباء رضی الله عنهما سره ملاقات شو خو خبرې ورسره ونه کړې دلته یو دوه زنانه وي د هغې نه دې صحابه کرامو تپوس وکړه چې تاسو ته معلومات شته دی دلته قافله راغلي یا نه دوه جنکو ورته ووي چې راغلې نه ده خو لنډو شپو کې به قافله راورسېږي جدي د دې تالاش نه ګمان وکړه چې دا دوه کسان ولې پوښتنه کوي دې کې څه چل دی دواړه صحابه کرام ستانه شو نبی علیه السلام په اړخ باندې جدی په جلتۍ سره لاړه ابو سفیان ته وی نور نه یم خبر خو دوه کسان راله د زنانو نه تالاش کولو دې کې څه خبره شته ابو سفیان ډېر هوښیار و قافله یې د غره په اړخ کې هلته چوکړه راغی وی دې دواړو کسانو خپل اوښان کم ځای کې سملولي وو وی دغه ځای کې هلته یو پچه پرته وه د اوښ او پچه یې راواخېسته چې ماته یې کړه په هغې کې دننه د کجورې زړی و ازړی چې وکتو والله العظیم دا د یثرب کجوره ده دا خلک د یثرب دی د مدینې منورې دا دې نه معلومات قافله یې ستنه کړه د بحر په اړخ باندې او د دې لارې نه چپه چپه ډېر په لرې لار باندې راتاوه کړه په دې رانغی لیکن یو کس د دمدمه په نوم باندې هغه په اوښ باندې سور که چې جلتۍ سره مکې معظمې ته لاړ شه او چې کله ورسېدې نو خپل ګریوان او جامې وشلوه او د جبل ابي قبیس په سر ودرېږه او د واویلا چغې ووهه چې نر ښځې د مکې معظمې راغونډ شو بیا ورته ووایه چې ستاسو ټول مال محمد رسول الله لوټ که زر راوځئ استازی هلته ولېږه په دې یېرېده چې د شا د اړخ راپسې څوک رانشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینې منورې نه را روان ش د یک شنبه ورځ ده د رمضان د روژې د میاشتې 12مه ورځ ده د سحر مونځ چې وشه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړه ما سره د دوو شیانو وعده شوې ده یا به دایي چې عیر به وي یا به نفیر وي یعنی یا به جنگ سره مخامخ کېږم یا به قافله د تجارت روغه راولم تاسو کې که څوک ما سره ځئ نو تیار شئ 14 د پاسه 300 صحابه کرام راووتل په غاړو کې تورې اچولې وې نبي علیه الصلوۃ والسلام ته راله وی یا رسول الله موږ تاسو سره ځو هلته د نبی علیہ السلام ترور د عباس صاحب خور د بیبي عاتکه د شپې خوب ولیده مکه معظمه کې ده چې د جبل ابي قبیس په سر باندې یو سړی په اوښ باندې سور دی یا د بطحانه راښکاره شو آواز یې وکړه واویلا آیا د مکې خلکو راغونډ شئ په 3 شپو کې خپل مړي راغونډ کئ بیا حرم شریف ته دننه شوه او بیا د غره ته وخته جبل ابي قبیس ته یو کاڼي ته یې لته ورکړه خوب ګوري دا کاڼی زره زره شه او د مکې معظمې هرې کورنۍ ته د دې کاڼي زرې ورسېدې سهار ورور ته وایي عباس صاحب ته چې بېګا مې داسې عجیب خوب لیدلی دی خو چا ته وایه ما ولید د عباس صاحب مخکینی انډیوالو هغه یې ویل کوی داسې خوب زمونږ خور لیدلی دی
خدا حل چاته مو ویا. هغه لاړو ابو جهل لعین د لوی کافرانو سره په مشوره ناست دی. ولید ورته وی د عباس صاحب خور بی بی عاتکی داسې خوب لیدلی دی. ابو جهل لعین غصه شو، راغی حضرت عباس صاحب ته دروازه وټکوله، هغه یې بهر ته راویستو او په سختو الفاظو یې ورته ووي اما رضیتم ان تنبأ رجالکم حتی تتنبأ نساؤکم. دومره کافی نه ده چې نارینه هم د پیغمبرۍ دعوې وکړي، اوس تاسو خاندان کې ښځې هم د پیغمبرۍ دعوې کوي. سخت سخت خبرې عباس صاحب ته وکړي. 3 شپې به زه انتظار کوم، که 3 شپو کې څه خبره مې وانه اورېده بیا به زه داسې لیکم، یو خط به لیکم او ستاسو په دروازه به یې ځوړندوم چې په ټولو عربو کې د رسول الله د خاندان نه دروغجن خاندان نشته دی. لا یعذ عباس صاحب خفه دی. بی بی عاتکه ورته وایي تا ته ما وی چې ګورې دا خوب دی چاته مه وایه. دا خاندان جنکۍ راغونډې شوې، حضرت عباس ته یې پیغور ورکه وی ستا وراره محمد رسول الله نارینهو کې به ستا تربور خبرې کولې، اوس تا په زنانو کې خبرې کوي، تا ته په دې غیرت نه درځي. عباس صاحب وی دا خبرې م ډېر زور راکه او ډېر غصه وم. ما وی چې 3مه ورځ راشي او که دا خوب رښتیا شو خاصې به م دی ذلیل وي، او که رښتیا نه شو دی به راځي ما ته به څه خبر کوي، بیا به زه د دې خبرو انتقام ته اخلم. یو شپه تېره شوه، ابو جهل راغی دروازه یې وټکوله، وی 2 شپې درته پاتې دي. 2یم شوه روز تېر شه، 3یم شوه روز تېر شه او ماښام ته لږ ټیم پاتې دی. ابو جهل لعین وی زه د کوره را روان شم، جنګي خول مې په سر که، ځان سره مې پټه سلا راواخېسته. ما وی اوس به ابو جهل خوله خلاصوي او زه به په ابو جهل ګزار کوم، زه هسې م غوسه وم، زنانو پیغور را کړی وی چې د حرم شریف په اړخ رالمه ګورم چې د جبل ابي قبیس د اړخ ابو جهل منډې راوی او ورخطا دی. وی ما ورته وی ودرېږه څه قیصه ده خدای دې وشرموه. وی راته وایي ته خبر نه یې دومدمه را رسېدلی دی او زمونږ ټول مال قافله چې کوم هغه محمد رسول الله چور کړی ده. پیغام راغی دومدمه را ورسېده چې خلک راوتې دي او که خپل مال بچ کول غواړئ نو مخې ته راوځئ. اعلان یې وکړه یا به را سره جنګ ته ځئ او که څوک جنګ ته نه ځي نو هغوی به د یو د جنګ کوونکي قیمت ورکوي. 900 کسان کافران برابر شو. عتبه و شیبه راغله، دا دواړه اگر که کافرانو خو لیکن ډېر متشدد نه و. ابو جهل ته وایي منږ ته داسې پیغام راغلی چې ابو سفیان قافله چپه لېږلې ده او چې هر کله قافله ستنه شوې ده نو مزه جنګ ته. عقبه ابن ابي معيط یو چادري و برقه پیدا کړه او دی ابو جهل لعین د رنجو کڅوړه پیدا کړه. عتبه ته یې راوړه، عقبه ابن ابي معيط ورته وایي ها دا چادري واغونده ته خو ښځی. ابو جهل ورته دا کڅوړه ورکړه، وی سترګې دې تورې که تاسې م ښځی دلته خپلې سترګې توروه. عتبه په دې کې غصه شو، ورته وایي د بدر میدان کې به زما او ستا پته لګېږي. په غصه را روان شو. شیبه ورور یې هم را روان که، ولید یې وراره و هغه هم را روان که او را یې وسته یا یې زوی و. عتبه ورته وایي په لاره کې د سراقه په کلي موږ تېرېږو د هغه سره زمونږ دشمني تېره شوې ده، د هغې به څه چل کېږي. ابلیس لعین د هغې کلي د مشر په شکل چې سراقه و ښه غټه ږیره یې پرېښې ده، د هغې د مشر په شکل راغی. وی ولې لانجه کېږئ؟ وی ستاسو نه یریږو، اوس که بدر ته ځو لاره مو په تاسې ده، تاسو نه یره لرو چې د زاړه مړي انتقام را نه وانخلئ. وی راځئ زه ستاسو د هغې قوم مشر یم، زما په کلي کې به تاسو ته څوک غږ هم نه کوي. د لاس نه یې ابوجهل لعین ونیو، ځان سره یې روان که. دا لعین تر هغه ځای روانو خی د بدر میدان ته ورسول او چې کله جبریل علیه السلام سره د فرشتو راکوز شو نو ده خو ولیده که نه، ده چې دا حل ولیده و انی ارا ما لا ترونه. قرآن لسمه سفاره کې د دې وضاحت کوي وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ
هغه وخت یاد کوي چې خسته کا مشرکانو ته شیطان عملونه ددای شیطان او تویډر خکار کې لګیای روزي وقال لا غالب لكم اليوم من الناس او شیطان وعده وسو کچ پتا سو باندې نمرز د خلکو نه سو کم غالب کې دینش واني جار لكم یقینا زستاسو امدادی مرګره ما راځي فلما ترات الفئتان انك سال عقبي هر کله چې دواړو ډلو یو بل سره ولیدل ابو سفیان ډلې او د ابو جهل ډلې او د نبی علیہ السلام ډلې خپلو کې یو بل ملاقات شو نکس علی عقبی پپنو شیطان رستو شو تختیدا او مخر او هړو انی بریء منکم انی ارى ما لا ترون اے مشرکانو د تاسو نه بیزاریم ما ته یوسف په نظر راځي چې تاسو یې ګورئ نه فرشتي ولیدي تاسو ته فرشتي نه ښکاري فرشتي نازلې شوي دي ایسه سراقه چې د کافر په شکل ورته راغلی ابلیس ته لاړ او دې دومره لري او تختره حتی کې چې ساحل د بحر ته ورسېده او چې بحر ته ورسېده رستو یو کس ایمان راوړی دی وېزه د بحر په غاړه ولاړم چې سراقه راغی دا لاسونه یې داسې اوږده کړه او چغې ووالې چې خدایه تا چې څه وعده کړې وه همغه دې وکړه نو داسې چغې د خولې نه ختې وی لږ رستو مې چې وکتل بیا نه ښکارېده وی ما وی دا خو سراقه نه دی دا خو څوک پیری دی رستو مې د رسول الله مبارک نه واورېدل چې دا ابلیس لعین د سراقه په شکل دلته راغلی او تښتېده انی اخاف الله و زه د خدای نه یریږم دی میدان ته راورسول نبی علیه الصلاة والسلام د هغې اړخ را روان دی دواړو استازو ورته خبره داسې وکړه چې داسې یو کس راغی خو غالب ګمان زمونږ دا و چې دا د ابو سفیان د ډلې د لښکر څوک و نبی علیه السلام ته دا پیغام ورسېده چې قافله ستنه شوې ده خو یو ځل به بدر ته حاضري کوو صحابه کرام ورسره دي روان دي یو مقام ته ورسېدل پاره کې یو باندې چې دی اوخه د مخ لاس نه نیولې ده پړې لاس کې نیولې ده اوخه را روانه ده دی ورته وایي قافله چرته ده وی دا چا قافله وی دا ابو سفیان وی تاسو څوک یې وی موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګري وی محمد رسول الله تاسو کې شته دی وی یاو وی ما ته اوخه نبی علیہ السلام تراغه وی ته د الله پیغمبر وی یاو اوخه ته ګوته ونی وای زما د اوخه د دې په خېټه کې څه شی دی رسول الله مبارک په پوه شو خو غلش حیا ورله د نبی علیہ السلام یو غلام او سلمہ ابن سلامہ ابن وقش نامه وا هغه ورته وای تب محمد رسول الله دا اعتراض جواب خو زم در کولای شم نکحتها فهي حبلى منك دی اوخه سره تابت کاری کړی دا د دې په خېټه کې ستا مرداري پرته ده دی وی صحابه کرام پس نه پوي انبیا پس نه پوي رسول الله مبارک ته حیا ور لګاګیونه ک خود رسول الله یو غلام جواب ورکوي وی تا او ثبت کاری کړی دا غې نه سپراته نبی علیہ السلام پر خفش صحابي مبارک ته وی افحشت الرجل اړ بد کنزل ورته وکړه د صحابي مبارک نه مخ واړوي نه ما چورته جواب نه ورکو تا ولي ورکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک را روان دی میدان ته چرور سیدل تاسو یو کا کافران کم زیدي پیغام اور تراغه چې د غونډې پاغه اړه کړي خو رسول الله مبارک پداسې یو میدان واړول چې هغه او چکلکا مټینه خټاوه صحابي مبارک راغه یا رسول الله دا تاسو ته د خدای نه واحده او که تاسو د جنگ د چل د وجه نه دا مختار کړی دی وینا دا خدیعه ده چل دی وی یا رسول الله دا د جنگ ځای نه دی که باران در باندې وشو اسونه به خوېږي ادارو کسان به مزل نشي کوله دا خزانه ده لګ د دینه کوش لند خړګی تا لند اورزه تلارشا او دا سیاړخ کې چې وبوته هم نږدې او دا شګلنځه پدې چې کله باران وشي نو هغه به خو جنگ ته جوړ شي
کافران براشي په مټین زبان بشي د هغه باسونه مخويږي پیدا کسان به مخويږي. رسول الله مبارک خاموش شو. جبريل عليه السلام راغی و یا رسول الله دې صحابي چې کوم رايه درکړه خدای تعالی و اداره یا خدا په دې عملو ورکو شو غزیتا رب ذوالجلال باران را واسطه او هغه تایشه ګرا غونډې کړه خسته خسته ډندو کې ځان ته جوړ کا اده بدر د کویو به خودم رضیات نه وی چې دومره سونو خلکو ته دی ورس لګ وخت چې داغین او بوس کل شاو چې شوي او دا ډندو کې د صحابه کرامو سره ډندونه ډک پاتې شو کافران به وبو پاتې شو هغه سره بیا وبنوي پاور میدان کې وبن ټینګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کافرانو لخر ولید صحابه کرامو سره مخکنه د مدینه منورې دا فیصله کړو چې تاسو باندې چا حمله کول او پمای کول زمانہ به دفاع کوي. اوس خو رسول الله مبارک بهر ته استلی دي نو نبی علیہ السلام تقریر شروع کا. په تقریر کې صحابه کرامو ته دا خبره وکړي د جهاد تلقین ورکا. ابو بکر صدیق سے پاسه دا یا رسول الله من ستا په هر حالت کې اطاعت کو او چې تاسو وړاندې کېږئ موږ به وړاندې کېږو. رسول الله مبارک هغه ته سم ونه وی الله دې خیر درکې کېنه. د نبی علیہ السلام دا مقصدو چې ته خو مهاجرې ته خو باسم زما سره ملاتړ کې زمنګ د کلی زما مقصد د مدینه منورې په خلکو کې دی. بیا اعلان وکړه د جنگ تلقین ورکا. عمر فاروق سے پاسه دی یا رسول الله من هر وخت کې ستانه مخ کې رستو قربانی ته تیار یو. وی الله دې خیر درکې کېنه. پدریم आवाज سره حضرت علی رضی الله تعالی عنہ आवाज ورکا. رسول الله مبارک بیا هغه تم وای کېنا. پس الورم ځل باندې حضرت مقداد ابن الاسود رضی الله تعالی عنہ اگر پورته شو د انصارانو یو نوجوان الکو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم من د موسی علیہ السلام امتیان نو چا کلا ورتوی چې ما سره لاړ شي زما جنگ دی قومیان ورتوی فذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون تو رب دلار شي او جنگيږي من بدل تناسنا من ستاو متیانیو من با نقاتل امامك وخلفك ويمينك وشمالك ستا مختا ستا شاتا ستا خیړه خو ستا چپړخ به من جنگيګو من ستاو متیانیو. صحابه کرام وای رسول الله مبارک دومره خوشحال شو چې منګه مخ ته وکتل سه سر په کېده د خوشالینا. د انصار صحابه کرام وای زمنګ هر یو پزله کې دا تمنا وراله چې کاش دا جواب رسول الله ته ما ورکړی چې نن محمد رسول الله زمانه ډېر خوشحال شوی وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام شپه د منځو شو د شپې نه صفونه تیار کړو. سحر کې چې کافران یو دم راخکاره کیږي چې زمنګ صفونه برابرۍ 313 صحابه کرام دي 900 کافران دي هغه بدبخت سره ټول زغره 200 زغری ور سره دي او مسلمانان چې کم دي څوک و یادې څوک ول څوک دو یادې دا زغری دي. دا غي سره سل اسونه یو روایت کې راځي بلکې 200 او صحابه کرام سره 200 دي او د کافرانو سره 900 خان دي او صحابه کرام چې دي د دې سره بعض روایتو کې خود راځي او په بعضو کې او یو خان راځي چې دې سره یو خان دي خو په هر لحاظ سره صحابه کرام ترونه کمزوري دي د سلانه کمزوري دي یو ناصافي د کافرانو سره مخامخ شوي دي. صفونه برابر کړو 3 جنډې نبی علیہ الصلوۃ والسلام جوړ کړې. د دې نمخ کې لا جنډې نوې تړل شوې د جهادونو. اوله جنډې د مهاجرین بیل کړو یو صف ورنه جوړ کا چې ما سره د مکه معظمه کم مهاجر راغلي دي. دا غي جنډې حضرت مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ تلاش کې ورکړه بیا جنډه بتا سره. دویمه جنډه د مدینه منورې خلک دو قومو اوسیان او خزرجیان. د خزرج د قوم جنډې حباب ابن المنذر رضی الله تعالی عنہ تلاش کې ورکړه. د اوسیانو جنډې
حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاس کے ورکڑا، 3 صفونه برابر کړه. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کله صفونه برابر اول پدې صفونه کې 3 کسانو چې دا مبارکان لک کاغه ولاړو، 3 واړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو غشو او سو کوئی چې امسا وا پدې امسا باندې داسې وهل. دا 2 صحابه کرام خاموش شو، غلی شو، اسم ونوي. دا یو ورته پاغه میدان کې وای یا رسول الله اوجعتنی، زه خو ډیر خو کړم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا صفونه برابرای یا ورته ودرې اوس به مان انتقام اخلي. هغه ورته وای یا رسول الله ستا په وجود خو قمیص دی، زه خو بربن یم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لمن راوچت کړه، دی خوا تا خوا کافران ولاړ دی، دی ته مسلمانان صفونه تیاری، دی صحابي مبارک نامه چې وا دا صحابي مبارک چې اسود نامه وا، سواد ابن زید نامه وا، در امنډ کړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاته مهر نبوت چې د دواړو وګو په منځ کې لګېدلو، هغه شونډې کې خو یو خپل کړه. رسول الله مبارک ورته وای دا کار دی ولې وکړه؟ وی یا رسول الله تاسو ته پته ده چې زه په څه حال کې یم، اوس لږ مخکې مرګ را روان دی. ما وی چې زما د وجود یو ځل ستا د وجود سره ولګېږي، که الله ستا د وجود په برکت ما ته مغفرت نصیب کړي. او دا 2 صحابه کرام چې حضرت زید او حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہما دې دواړو مبارکانو دا خبره زړه کې وساتله. کله چې رسول الله مبارک وفات کیږي او دا غې نه مخکې جمعات تر وته اعلان وکړ چې چا په ما باندې صحق ایمان انتقام واخلي. هغه ځای کې حضرت عکاشہ رضی الله عنه راغی، یا رسول الله د بدر میدان کې رضا پامسا وهله مثبت انتقام اخلم. نو عکاشہ صاحب او سو کو زید صاحب په هغه ځای کې خپل انتقام سره بلکې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه مهر نبوت خپل او نبی علیہ السلام د عکاشہ په شان کې او فرمایل څوک چې جنتی تندی ته ګوري هغه د نن د حضرت عکاشہ تندی ته وګوري. یو اسی مقداد ابن عمرو الحمدانی تا ورکړه، او دویم اسی مرصد ابن ابي مرصد الغنوي رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام ورکړه. رسول الله مبارک یو وخت شو یو سفر ورته داسې جوړ شو، په دې سفر کې دنه په مانځ باندې ودرېده. د سفر په دروازه کې یو اړخ ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه پیرادار شو او په بل اړخ باندې حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ پیرادار شو. رسول الله مبارک 2 رکعات منځ وکړه، پس د هغې نه لاسونه اوږده کړه. صدیق اکبر رضی الله عنه فرمایي دومره لاسونه وغځول چې د نبی علیہ السلام د خرګونو سپینوالی ما ولیده. دعا کوي الہ العالمین، مکہ معظمہ کے 13 کال دعوت میں چلو او مدینہ منورہ کے 100 کال دعوت میں چلو، 13 300 کسان میں برابر کړی دي. الہ کنن زما د دې وړي ډلې امداد کې وای کا او که امداد نه کې الہ العالمین د قیامت د ورځې پورې به بیا ستا نامم څوک په خوله باندې وانخلي. عجیب الفاظ وای. صدیق اکبر صاحب را منډه کړه، نبی علیہ السلام د شاته لمن نه ونیو، وی یا رسول الله بس کوي، تاسو داسې الفاظ استعمال که ضرور امداد راځي. رسول الله مبارک لاسونه نور موږده کړه، وی الہ 13 کال میں مکہ معظمہ کی دعوت چلو، 105 کال میں مدینہ منورہ کی دعوت چلو، 313 کسان میں برابر کړی دي. الہ که زما د وړي ډلې امداد کې وای کا او که امداد نه کې
نو د قیامت د ورځې پورې به څوک نوم هم په خوله وانخلي. خو چې دریم کرت نبی علیہ السلام لاسونه اوږده کړه او دعا یې وکړه، مخامخ غونډۍ باندې ګردونه ښکاره شو. رسول الله مبارک صدیق اکبر صاحب توئی ابشر زیر قبول کا، مخامخ غونډۍ ته وګوره، غونډۍ د تخکاری ویاو وی پدی کې سدي وی ګردونه دي، ودا د جبرئیل علیہ السلام د زرو فرشتو سر را نازل شو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ویزه په دغه آن کې چې جبرئیل علیہ السلام راته د بدر د کوی په غاړه باندې او ما بوکره او چتول چې یو شدید باد راغی، دویم باد راغی، دریم باد راغی. رسول الله مبارک تعالی داسې بادونه دي وی ما ته وی په اول باد کې جبرئیل علیہ السلام زرو فرشتگانو سره راورسید، او په دویم باد کې میکائیل علیہ السلام د زرو فرشتو سره راورسید، او په دریم باد کې اسرافیل علیہ السلام د زرو فرشتو سره راورسید. د شپې نه عتبه ابو جهل ته پیغام ولېږه چې تا ما ته مکه معظمه کې پیغور را کړی چې ته ښځی، سبا به زما ستا غیرت معلومیږي، میدان ته بوزو. دا ټولو نه اول عتبه راغی، ورور شیبه ور سره دی او راره یا زوی ولید ور سره دی. ادرید البراز البراز یا محمد ابن عبداللہ، اے دا عبداللہ بچیا، یا محمد رسول اللہ. پهلوانی تر راغلم، ما ته څوک مقابلې تر وباسه. د مدینې منورې غیرتمن صحابه کرام دا ټولو نه اول مقابلې ته وځي. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، معاوض رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن رواحہ درې واړه راووتل، تورې غاړو ته اچولې دي. وی یا رسول الله اجازت وکړئ د دې درې واړو کسانو مقابلې ته موږ وځو، موږ د یوې کورنۍ یو. رسول الله مبارک چې ورته وکتل وی تاسو لږ غلي شئ. عتبه آواز وکړ تاسو څوک یئ؟ وی موږ د مدینې منورې انصار یو. وی تاسو زموږ سیل نه یئ، موږ ته به د محمد رسول الله د خاندان خلق روزي. نبی علیہ السلام پاسېده، قم یا حمزه، قم یا علی، قم یا عبید ابن الحارث. خپل تر حضرت حمزه ته आवाज وکړه، اے حمزه رضی اللہ عنہ پاسېږه. تر زوی حضرت علی صاحب ته आवाज وکړه پاسېږه، او عبید ابن الحارث ته आवाज وکړه چې پاسېږه. درې واړه د خپل خاندان کسان راووتل، پسر باندې جنگي خولونه و. عتبه ونه پیژنده، وی د اثر نم ټوپیګانې لږ لرې کوي چې موږ مو پیژنو چې تاسو څوک یئ. حضرت حمزه ورته وی انا حمزه ابن عبدالمطلب، زه د عبدالمطلب زوی حمزه یم، د محمد رسول الله تره یم. حضرت علی صاحب ورته وی زه د ابو طالب صاحب زوی یم، حضرت علی یم. عبیده بن الحارث ورته وی زه عبیده یم. ویاو ډېر ښکلی سیل اوس راووته. همغه وه چې عتبه او حمزه سره په مقابله شو، شیبه او عبیده ابن الحارث په مقابله شو، ولید نوجوان او حضرت علی صاحب هم تازه ځوان، دا دواړه په مقابله شو. د لږ ساعت جنگ نه رستو حضرت حمزه په عتبه باندې کامیاب شه، مردارې که. حضرت علی صاحب په ولید باندې کامیاب شه، مردارې که. او شیبه چې په عبیده باندې راغی، حضرت عبیده په دې پونډۍ باندې ووهه، پونډۍ زخمی شوه. حضرت حمزه صاحب او حضرت علی صاحب را فارغ شو، دواړه رااله او شیبه په شریکه مردار که. درې واړه کسان مردار شو. د دې نه وروسته شدید جنگ شروع کېږي. جنکۍ ورکې تمبل وهي، خپلو مړونو ته پیغورونه ورکوي. جنگ شروع دی، لیکن فرشتگان په امداد کې راغلي دي. ډېر کسان چې د صحابه کرامو سره مخامخ کېږي نو خپل سټې په توره ووال شي، اخوا پرېوځي.
حتی کې یو کس رستو بندیانو کې راوسته شوی دی. نبی علیہ السلام आवाज وکړ چې دا چا بندي کړی دی، دا چا تړلی دی؟ ټول صحابه کرام غلي دي. دا راوسته وایي ته چا وتړلی؟ وی یو سړی راغی زه یې وتړلم ما پېژندو نه. نبی علیہ السلام دا یو فرشته راغلی د فرشتې تړلی دی. عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک لاس کی تور ماته شو. وی یا رسول الله تور را سره نشته دی. نبی علیہ السلام یو د کجوري ډکه ورکه وې دا واخلستا لاس کې به د توري کار کوي. هغه وی ما چې لاس کې ونیوه د شام او د یمن د تورو په شان سټونه به قلمول. دا رسول الله مبارک معجزه وا. جنگ شروع شو. خو صحابه کرام دومره په غیرت راغلیو چې 313 کسانو د فرشتو په امداد باندې 950 کسانو کې 80 کسان مردار کړه. 80 یا ابن امام واقدی وی 50 کسان بندیان تیر راوست وې تړل او نور کسان په شکست او په تخت باندې لاړ. عبدالرحمن ابن عوف فرمائی وی زه ولاړم ما ته یو دوه ماشومان راله، څوک معاذ او معاوض ابن عفرا یادوي او بعض تاریخونه وایي چې نه معاذ او معاوض په دې وخت کې د غټ عمر خاوندان دي. دا دوه نور ماشومانو راته وایي عبدالرحمن ابو جهل کم یو دی؟ وی ما ورته وی چې په ابو جهل څه کې؟ وی موږ ته مور ویلی دي چې ابو جهل یو سړی دی او مکه معظمه کې محمد رسول الله ته ډېر کنزل کړي دي. زه لاړ شئ یا ځانونه قربان کوي یا ابو جهل مردار کوي. موږ راغلي او موږ ابو جهل نه پرېږدو. هغه ورته وایي ماشومان یې ځئ هغه سره پیرداران دي. وی موږ تر هغې نه ځو تر څو چې خپله یا شهیدان نه یا مو ابو جهل مردار کړی نه. وی ما ورته په اشاره وښوده چې پاس سور دی دقه ابو جهل دی. عبدالرحمن ابن عوف فرمایي زه بل اړخ ته لاړم چې مخ مې راواړو چې کتل مې واړه ماشومان د بازانو په شکل حمله ویوړه او ابو جهل لعین باندې ګزارونه وکړ چې ما کتل ابو جهل لاندې داس نه راګزار شي. اکرمه ابن ابي جهل راغی په دې یو ماشوم یې ګزار وکړه. د ماشوم مټو لګېد هډوکی مات شه پوټکی پاتې شه. د قدم د لندې کې خو د رایخ کلاس لرې وغورځو او په چپ لاس باندې بیا د هغې مقابله یې شروع کړه. خو بالاخره کافرانو تښتېدل او یا کسان پکې مردار شل. 50 یا 80 بندیانو نیول شو. امیه ابن خلف د هغه لعینو چې کم بلال حبشی رضی اللہ عنہ به مکه معظمه کې په شګو سملو. دا امیه ابن خلف چا باندې راوسته؟ وی ما رسول الله مبارک ته بوځئ که مې وژني که رانه فدیه اخلي ورکومی. جنگ ختم شوی دی. بلال حبشی صاحب لګیا دی صحابه کرامو ته وړاغېږي خدمت کوي. چې سر را پورته که ګوري امیه ابن خلف روان دی. یو دم لاسونه په وړو ککړ دي وړی په ځای باندې پرېښود او رامنډه یې کړه. وی دا امیه ابن خلف عدو الله د خدای دشمن. لا نجوت ان نجا که امیه ابن خلف در نخلاص شو ګوره بلال کامیابیږي نه مه یې پرېږدئ. څوک عاصم صاحب یادوي، څوک بل صحابي راځي ورسېده او سیملو. بلال حبشي ورته په دې سینه باندې کېناسته او بل صحابي راغی په دې خېټه کې ورته توره وردن نه کړه او د ملا هغه تیرې چغا وکړه اواز یې وکړه مردار یې کړه. او څوک وایي چې ژوندی رسول الله مبارک ته راوسته. رستو نبی علیہ السلام چې بلال صاحب ته وکتل بلال صاحب د غصې نه پرشیږي. وی یا رسول الله امیه ما ته راکئ دی زه نه پرېږدم. مکه معظمه کې د په ما ډېرې سختۍ تېرې کړي دي. نبی علیہ السلام عاصم صاحب ته وایي امیه مه پرېږده سټ ته پرې کا
عاصم ابن کلیب رضی اللہ عنہ راغی داسې امیه ودرو او سټی تی ووهه لرې ترې نه وغورځو. خو صحابه کرام ډېر په غیرت راغلي. حضرت سعد صاحب فرمایي وی زما پلارو زه را روانو جنګ ته، وی پلار مې وی چې زه به ځم، ما ورته وی زه به ځم، وی حتی که منګه دواړو خپلو کې پچه واچوله، پچه زما وخته، هغه سعد صاحب مبارک د جنگ میدان کې شهید شو. حارثه ابن سراقه یو بل صحابي دی، پلار یې وفات شوی دی، د یو کونډې بچی دی، یتیم دی، چې رسول الله مبارک مدینه منوره کې اعلان وکړ چې زه بدر ته ځم، ما سره څوک ځي؟ دی راغی مور ته وایي مور یې ما ته اجازت وکړه زه محمد رسول الله سره جهاد ته ځم. مور یې په ژړا شوه، ای ما ته ته ډېر ګران یې، اوس ته ما پرېږدي او ما نه روانېږي. هغه ورته په خپو کې سملاسته، زارۍ ورته شروع کړې، ډېر زیات عذر ورته وکړه چې خیر نن مې پرېږده. مور ور باندې رحم راغی، وی بچیه لاړ شه، خو که ژوندی پاتې وې زر به ما ته راځې، ستا فراق زه نشم برداشت کولی. اتفاقی د بدر نه اوبه راوباسي، صحابه کرامو غشي ویشتل، په خطایي کې د صحابي نه ولګېده، مبارک شهید شو. څوارلس صحابه کرام په بدر کې شهیدان شوي دي، یو پکې دی شهید شو. کله چې صحابه کرام مدینې منورې ته را روان دي، یو کس چې راځي، مور یې کونډه ده، د بچي په غم کې بهر ته راوتلې ده، مدینې منورې نه د قبا پورې منډې راوالي دي، هلته ولاړه ده. او چې یو مجاهد راشي ورته وایي زما زوی حارثه ابن سراقه څه شو؟ وی موږ نه دی لیدلی، بل نه تپوس کوي، حتی که پشمار 200 صحابه کرامو نه تپوس وکړه. 200م صحابي ورته وایي قد قتل، امر شوی دی، وی شهید دی، وی نه شهادت غټه خبر ده، هغه د یو بل مسلمان نه لګېدلی دی. یو دم په ژړا لاس پورې وَأَيْنَ رسول الله، أين رسول الله، محمد رسول الله چرته دی؟ هغه ورته وی دا دی رستو را روان دی. زنانه منډې کړې محمد رسول الله ته ورله، ورته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم زر زر راته ووایه که زوی مې شهیدي خو نه ژاړم، او که زوی مې شهید نه وي نو زه به خدای ته وښیم چې په ځان څه نخرې کوم. مقصد یې دا و زه به ګریوان شلوم، زه به ژاړم. رسول الله مبارک غلی دی، ورته وایي زنانه ستا څه مطلب دی؟ وی دا راته ووایه زوی مې شهید دی که نه؟ که زوی مې شهید یې ووایه، او که شهید نه یي نو خدای ته به زه وښیم چې په ځان څه کومه. په درېیم کرت باندې چې دا خبره وکړه، رسول الله مبارک ورته وایي ای ساده زنانه ستا دا ګمان دی چې یو جنت دی؟ یو جنت نه دی، انها لجنان، جنتونه ډیر دي. وان ابنك لفي جنة الفردوس الاعلى، ستا زوی چې دی دا په جنت فردوس اوچت کې دی، او هغه جنت الفردوس چې د هغې په چت باندې د خدای عرش دی. صحابي مبارک راوي وایي وی د دې زنانه غیرت ته حیرانم، وایي دا اوښکې په دې مخ را روانې وي، خو چې رسول الله مبارک ورته وی چې زوی دې جنت کې دی، وی اقه اوښکې چې په دغه ځای وچې شوې دا اوښکې راونه څڅېدې. وی یا رسول الله بس نور نه ژاړم چې زوی مې په جنت کې دی. نبی علیه الصلاة والسلام زنانه بیا هم په زوی خفه وه، یوه یې خور وه د دې صحابي، د دې لور وه، هغه ډېر زیات ژړل. نبی علیه السلام ورته وی لږې اوبه راوړئ، او داسې وکړه، بیا یې په خوله کې اوبه واچولې، غرغړه یې وکړه، لاس یې په اوبو کې ووهه، بیا یې زنانه ته وی دلته راشه، اوبه یې زنانه ته په دې لور ته خوله کې واچولې، او بیا ورته په سر باندې واچولې. هغه زنانه فرمایي وایي یا مې د زوی غم په زړه کې و، یا د محمد رسول الله اوبه چې را باندې توی شوې، زه داسې نه وم خبر چې زما هم کوم زوی چېرته و شهید شوی دی. ډېره زیاته خوشحالي په ما باندې راغله. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک واپس را روان شو. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دې وخت کې نوی ظلمی شوی، په لار کې را روان دی، یا رسول الله زه خو رستو خبر شم، ما ته مو څه غذا ساتلې؟ وی د بدر میدان ته لاړ شه، که چا کې لږه سایې مردارې کا، ته به غازي شي به مردار شي. وی چې لاړم یو کم او یا ټول مردار دی، ابو جهل کې لږه لږه سا خوځېږي. وی چې ورلم د خولې نه دا آواز را وباسي، په دې خفه یم چې د دې کان بچو وژلم.
پدې خفایم چې د دیکان بچو وجلم کش کې یو سیل وجلې دا بی دینه پدې وخت کې دا غیرت خبرې کوي وې ماته سټ پرې کو خدا خلونه د خلینه رسپی پشان غپار اعلی وې ته وېره د مو بیا ورله مغو پوزې مې ته پرې کړې پټوټه کې مې واچولې نبی عليه الصلاه والسلام ته مې راوړې چې دا د ابو جهل غوګونه پوزې دي حضرت جبريل عليه السلام راغې وی یا رسول الله مکه معظمه کې دی ابو عبد الله ابن مسعود صاحب د سورۃ الرحمن پاڼه په بیت الله وې ځان د کړو ابو جهل په سپېړه والے او تاسو خفغان کو د جړل ما غ وخت کې خندلیو زما خندا په دې حال باندې وا چې دا عبد الله ابن مسعود صاحب بغټیږي او دی ابو جهل لعن نه بد هغه سپېړه په مقابله کې غوګونو پوزې پرې کوي او یا کسان یا پنځاوي بنديان راوسته مدینه منوره ته او بیا په مدینه منوره کې چا فیصله وکړه چې دا خوشي کوي چا به وی چې نفیدیت واخلي چا وی قتل کوي عمر فاروق صاحب راغی وی یا رسول الله زما پکې ترور زیر راغله ده زب خپل د ترور زوی مرداروما نبی علیہ السلام ته استا پکې تر عباس باندې ده تب خپل تر وجنه ابو بکر صدیق صاحب ته استا پکې زوی عبدالرحمن باندې ده تب خپل زوی وجنه رسول الله مبارک د نور صحابه کرام را یو منلا مشهور صحابه کرامو فدیت واخلې مسلمانان غریب دي فدیه شروع ابو بکر صدیق صاحب وی زرا علم رسول الله مبارک مسجد نبوی کې ناس دے جاړي ما ورته یا رسول الله بمتب کې ولی جاړي وی جبريل علیہ السلام راغې وی زمنګ استاد په فیصله رب ذوالجلال ډیر خفه ده وی کچرته په مدینه منوره می عذاب را وسته استا وجنه پنه راولم که په مدینه منوره می عذاب را وسته ټول د مدینه خلک به می هلاک کړي یو عمر فاروق به می خلاص کړي وي تاسو ولې دا څه فیصله کړی دا چې فدیه نه واخلې هغه پورې به فدیه نه اخلي حتی یسخن فی الارض تر دې چې پزماکه کې ضرب پرې باسي تاسو بداو داسې سرونه ټیکټ کړیو چې بیا کافران مقابله ته نه راتله فدیه شروع شوه دار چانه فدیه خستل کېدی د نبی علی صلوات و سلام تر عباس سے رسول الله مبارک د عائشہ بیبی د کوټه په خوا کې یو کوټه وا پدې کې په ځولانو تړلو ټول شپه عباس سے بنکی کول رسول الله مبارک پکټ کې اوختره بیبی عائشہ ور باندې پوه شو